نه خو تاسو په خپله ګورئ یو خو په موږ باندې داسې یو بد وضعیت راغلی دی چې پوهان به وي ژورنالیست به وي خبرونه به وي ملک به وي ملا به وي مفتی به وي پښتو خبرې به کوي خو چې وایي ډیوې لاندې تیاره ده نه حقیقت وایي نه حقیقت ګوري نه د حق ملګرتیا کوي او بد یې لا دا وي چې غلام به وي او د غلام پسې به خبرې کوي غلام به وي وایي به چې غلامي بد شی دی غلام به وي خبرې به د ازادۍ کوي نو سړی ورته حیران پاتې شي چې خدایا یو څوک چې نه پوهېږي خو زه نه پوهېږي یو څوک سره د دې چې پوهېږي بیا هم اوس تاسو وګورئ په کراچۍ کې د صوبایي اسمبلۍ مخې ته 18مه ورځ ده 18مه شپه ده چې دوی پرلت والی دی او دوی هغه چې کومې د پاکستان د آئین مطابق غوښتنې دي هغه کوي عالی وزیر را خلاص کوي نور بندیان چې کوم دي هغه را خلاص کوي پښتانه خاورم چې کومه بمونه کرلي دي راوباسئ موږ ته خپل حقوق راکړئ په دې 18 ورځو کې څوک دوی ته رانغلل او هغه چې په لکونه پښتانه په خو کله کله پښتانه وي پو په خپله پو په کراچۍ کې لکونه پښتانه دي همدغه پښتانه دوی نه ځوانان بوتلل شپې به ورته دروازه وټکوله بو به یې ته څو ورځې به ورک و بیا به مړی ورته راښکاره کړه بیا به هماغه مړی په دوی باندې په 50,000 په 1 لک په 2 لکه په 3 لکه دوی سره خو به دا غم نه و د پښتنو سره چې ولې د وواژه مازې هغه مړی به هم په پیسو ته راخیسته نن چې پښتانه راغلل ځوانان راغلل د هغوی حقونه غواړي همدغه مړ سترګې پښتانه دي البته هغه پښتانه چې نه راځي په هغې لاره باندې نه تېرېږي راځي نه د دوی سره نه کښېني راځي نه دا مطالبې نه کوي نو سړی چاته وژاړي نو حق حیران پاتې شو چې خدایا دغه پښتانه دا به کله پوهېږي دا به کله یو کېږي تاسې باور وکړئ همدغه وخت در باندې بیا راتلونکی دی همداسې به هم ډزۍ مړي به در باندې خرڅوي خپل ځان پورې به حیران شي خپلو حیاګانو خپلو ښځو پورې به حیران شي خو راشئ د نر غوندې د دغې پښتنو ځوانانو سره کښېنئ خپلې مطالبې وکړئ ډېره د شرم خبره ده په هر ځای کې چې کله داسې ځای کې پرلت کېږي نو هغه مخالفین چې کوم وي د هغه وخت د حکومت مخالف چې دلته ورته اپوزیسیون وایي هغوی خو خامخا راځي د دوی سره کښېني لیکن تر ننه پورې تر 18مې شپې پورې هغوی هم رانغلل د دې نه دا معلومیږي چې د حکومت د مخالفینو هم تاسو دښمنان یې او د دې حکومت هم تاسو دښمنان یې او په دې خو هر څوک پوهېږي چې خو په ما خبرې کوي په خپله یې موکه خو دغه درته وایم تا هم سترګې مړې نیولې دي تر څو پورې چې سره یو نه شئ او توره خو نشته څوک په خدای کوي حق ترې واخلئ په دې سوالونو باندې نه کېږي په دې ژړاګانو باندې نه کېږي په دې فریادونو باندې نه کېږي کله کله ما ته هغه د هټلر کیسه را په یاد شوي چې که 100 ګولۍ در سره وي هغه یوه یې دښمن ته وساته او دا 100 په دې کام کې د خاینینو باندې د خپل خاینان چې یو څو راځوړن کې د خپلو نه نو وار ستا دی تم دې ملګرو ته خبرې وکړه دا ویډیو انکړې ده دا ویډیو ده کوله شعر نه کې ګوره شرم د پښتانه به خفه شي او پښتانه خو په دې کې ډېر تکړه دي خپلو کې خو لکه د سپو یو بل خوري خو دا بل ته مړې سترګې نیولې وي
بند کا